ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس غني کوو. جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د استانبول پروسې اسیا زړه کنفرانس کې له ګډون او د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مقاماتو سره له کتنو وروسته نن سهار هیواد ته راستون شو. هغه دغه راز نن له غرمې مخکې د بوسنیا هرزګوینا د جمهوري ریاست شورا رئیس زلجکو کومسک سره چې د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و په د لکشا ماڼۍ کې وکتل. د هغه د سفر په اړه نور جزئیات په بله ویډیو کې وړاندې کوو. امریکایي سناتور ګراهم وایي چې له طالبانو سره روانې خبرې ناسمې دي ځکه خبرې باید له پاکستان سره وشي. دوی وایي که په پاکستان کې د طالبانو ځایونه ختم کړل شي نو طالبان په څو اونیو کې ختمیږي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر ټاکنو کمیسیون غږ کړی چې هره نتیجه چې په لاس کې لري ژر تر ژره دې اعلان کړي. د هغه په خبره خلک نور له دې وضعیت څخه تر پوزې راغلي دي او کمیسیون باید نور د ټاکنو پایلې اعلان کې ځنډ رانه ولي. مسلمیار ویلي ټاکنو کمیسیون د نور مصلحت پالنه نه کوي. هره نتیجه چې په لاس کې لري ژر تر ژره دې د ولس سره شریکه کړي. افغانستان کې د جاپان سفیر په کابل کې د جاپان سفیر وایي چې د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې به دوی بشپړوي او همداراز د هغه پیل کړي دغه کارونه به ټول افغانستان ته وغځوي. پاکستان کې د بشر حقوقو ورځ پاکستان کې د بشري حقوقو ورځ په داسې مهال کې لمانځل کیږي چې پکې د حکومت له لوري د خلکو د ځورولو او ځنځیري وژنو لړۍ روانه ده. مدني او سیاسي فعالان وایي پاکستاني حکومت هیڅ ډول انساني حقوقو ته درناوی نه لري. فعالان وایي پاکستان کې د ورځې په لسګونو کسان په تیره بیا پښتانه او بلوڅ نیول کیږي د ناڅرګنده وسلوالو له لوري وژل کیږي. خو ریاست لا هم د بشري حقونو او اسلامي ارزښتونو د ساتنې خبره کوي. د پانیپت فلم د ګټې بازار ډیر سوړ روان دی. په دغه فلم شاوخوا 100 کروړه هندۍ کالداري مصرف راغلی خو تر دې دمه یې یوازې 9.9 کروړه هندۍ کالداري ګټلې او داسې ښکاري چې دغه فلم د ګټې په ځای تاوان وکړي. د پانیپت فلم د پانیپت په دریمه جګړه جوړ شوی او په آخر کې یو خبر د راشد خان په تړاو راخلو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني مشر روزونکي انضمام الحق په خپله یوه ویډیو کې د راشد خان ملي لوبډلې ته راوستلو کیسه کړې ده او ویلي دي چې د غوراوي کمیټې مشر نه غوښتل چې هغه په لوبډله کې واخلي خو په وینا یې چې ما په زوره ملي لوبډلې ته راوسته او اوس یې ټوله نړۍ پیژني او هر تجارتي لیگ هڅه کوي چې په لوبډله کې شامل کړي. خو د کرکټ بورډ پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزي ویلي چې انضمام دروغ وایي. هغه راشد خان لیدلی هم نه و چې هغه لوبډلې ته انتخاب شوی و. دوی وایي راشد خان دولت احمدزي پیدا کړی او اصغر افغان کرکټ لوبډلې ته راوستی. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.